خبر افغانستان کې د مرستو لپاره 120 میلیارډ ډالر ته اړتیا لرو. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو محر کلیکم د ملګرو ملتونو خړل نړیوال پروګرام وایي ژمنه ته تر راتلو مخکې افغانستان کې د بشري مرستو لپاره 120 میلیارډ ډالر ته عاجله اړتیا لرو. دغه ادارې وایي غواړي د ژمنې تر راتلو مخکې په لري پروتو سیمو کې د خلکو تر لاسنیوي لپاره 150,000 ټنه خوراکي مواد ذخیره کړي. خړل نړیوال پروګرام وایي په ټوله کې د 1 میلیارډ ډالرو په ارزښت بسنې ته اړتیا لري، خو دې لپاره چې خلکو د مرستو رسول یقیني شي باید د ژمنې تر راتلو مخکې 102 میلیارډ ډالر په واک کې ولري. د ادارې دغه راز ویلي چې په افغانستان کې د فقیري رښتینې تر پخوا ژورې شوي دي او په 2022 کال په پرتله روان کال خوراکي توکو اړمنو افغانانو شمېر لوړ شوی دی. ملګرو دا به زموږ چمتو شوي ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.